ما خو د ډېر مخکې نه چغې والې چې د کپتان راتلو سره موږ د سیاست نه شایستګي ختمه شوه خو په دې تېرو څلورو ورځو کې زما خیال چې تاسو ټولو واقع خبرې له را رسېدلې کومه چې درته ما کوله چې هغه سیاسي مخالفینو ته خر وایي او دا بل دا دلته چې هغه دي خو ورته د پوماتوت وي ټولو او ما به ورته چې نه د پوماتوت نه ما به زما مزوري دلته ډېر ناست دي په ایمانه وایه چې د اختر میلې له به لاړه هلته مغه د چغ شي ګوډاګي یاد شي او که نه شي یاد نو ما به دا حقه ده چغ چې هغه ګوډاګی دی یعنې هغه ګوډاګي ته تو ګوره چې وایي زه تېرېږم په لاره او د پیپلز پارټۍ جنډه په کوم پوري نو زه دا وایم چې دا د ډمې بچي دي صرف یو تپوس ته کوم چې د حیدر خان په کابینټ کې خو تم د پیپلز پارټۍ په ټیکټ راغلی وې په هغې کې شامل وې نو ستا په کور هم د پیپلز پارټۍ جنډه ونه د خپل ځان متعلق د څه خیال دی